قدرمنو لیدونکو راغلي یو د ارغنداب ولسوالۍ د هدیرې بازار که په عموم کې ووایو د کوواک درایي سیمه ده. په دې سیمه کې د انګورو تاکان دي، د انګورو جیبې یا هم تاکان دي چې توران دي. نو د ارغنداب انګور یو لوی شهرت لري او بیا دا توران تر ډېره حده پورې تر هندوستان او تر نورو هیوادونو پورې وړل کېږي، تر کومه حده پورې چې خلک وایي د دغو څخه بیا دواوې جوړېږي. څنګه دواوې جوړېږي او دوی څنګه تر هندوستانه پورې رسېږي یا څونه شهرت لري یا بازار یې څونه ګرم دی، دلته به د ځینو خلکو سره مرکې وکړو. دوی به د دې تورانو په باب موږ ته معلومات راکړي، د دې کښت په باب موږ ته معلومات راکړي چې په عموم کې په ارغنداب ولسوالۍ کې دغه د تاکانو یا هم د انګورو کښت د کوم وخت سبب شوی دی او اوس څونه خلک د تاکانو د عاید څخه برخمن دي. دا چې د انګورو د پخولو یا هغه د پخېدو لومړۍ شپې دي اوس یوټیوب چینل هادي میډیا تاسو سبسکرایب کړئ او له هغه څخه وروسته د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ځینې ملګري شته چې په خارج کې دي، نو دغسې یوټیوب چینل چې هغه په کندهار کې د کندهار معلومات، د سیمو معلومات، هر ډول معلومات یعنی چې هغه خوند ورڅخه واخلي، داسې مهم معلومات د هغو سره هم شیر کړئ تر څو ګټه ورڅخه واخلي او ویویني وطني تنده په ماته سي. د وطن زندگی ګرانه ده، ما خو مینه وکړه چا ویل مینه اسانه ده، ما خو مینه وکړه چا ویل مینه اسانه ده. ټول عمر په اور کې د وطن زندگی ګرانه ده، ما خو مینه وکړه چا ویل مینه اسانه ده، ما خو مینه وکړه چا ویل مینه اسانه ده. درخت انار دي یا دغه شندخاني انګور دي یا توران دي، توران هندوستان ته دي، داسې دي د پاکستان ته دي. دلته یوازې انګور او انار کېږي او که نه نور میوجات لکه انځر فرض مثال، لکه شفتالو، لکه ګرینګیچ، داسې نور درخت هم شته که نور درخت هم شته، ګرینګیچ شته، درځه میده میده قدم به مو ګرینګیچ شته او انځر چې دي دلته نه کېږي. انځر ولې؟ دلته د خولې مرض وکړي سپېرې چې نتیجه نه ورکوي. اوس نتیجه ورکړي دغه انګور هېڅوک نه دغه کوي، دا باغونه ګرده کاږي ګرده انځر کوي. دا د شاولي کوټ او خاکریزو دا مخ انځر کوي، هغه خلک ګرده مخ تګ کړي دي هغه خلک. او زموږ خلک چې دي دغه شندخاني انګور پاکستان ته دي، هغه توران چې دي هغه هندوستان ته دي. دغه دوې میوې پر مخ او انار دي، دغه درې میوې پر مخ کړلي دي، دغه دلته کوي. او په ځای ګرینګیچ او شفتالو چې دي اوس بیابان شی نه دی، د دې په افغانستان په د کندهار په ښار کې ولیږي، بیابان ته نه وځي. اوس که بیابان ته ولاړ شي هغه هم ښه نتیجه ورکوي. نو دا دې اوس هغه نه وځي په دغه خاطر، او دغه درې میوې وینې بیابان ته وځي یو نرخ پیدا کړي. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې تر ډېره حده پورې انار او انګور دي نه، او تر ډېره حده پورې چې قدرمنو دوستانو شهرت لري هغه د کندهار انار دي. انار بیخي بېنهایته شهرت لري. او طبعا دغه انګور په نور په کوم ولسوالۍ کې د کندهار ډیر دي؟ نور نو دغه کې خوشاخوا ته دي دامان ولسوالۍ، د دامان څخه عبدور پنجوایي ژړۍ دغه ولسوالۍ، دغه څلور ولسوالۍ د ارغنداب په شمول دغه انګور لري. او د ګرده او کندهار میوه، د ګرده کندهار دغه ارغنداب میوه شیریني لري. دغه ارغنداب میوه ویټامین دغه لري. دغه دلیل یې ویلی سي چې ولې دونه شیریني لري؟ بس نو قدرتي بس دا شیریني لري چې دا مځکه کې خدای پاک یو ډېر غټ دغه ایښی دی، ډېر حکمت ایښی دی. د دې شیریني ډېره پراخه کوي. وته دا نور منطقو انګور دي، وته دا پنجوایي ژړۍ انګور دي، د دغه انګور خوند نشته پکې. قدرمنو لیدونکو تاسو وینئ په باغ کې یو ډول د انسان روح تازه کېږي، یو ډول ښه خوند کوي. نو دغه انګور قدرمنو لیدونکو ما ته بیا داسې کوچنی وشکی په لاس راغلی چې څه درته ووایم. دغه توران دي، زه به وګورم یو غټ وشکی به وګورم. نو دا وشکیان به داسې هغه پر اصلاح کمزوري دي، کوچني دي. دغه دی، دغه یو څه ښه دی قدرمنو لیدونکو. دغه انګور دي، تاسو وګورئ توران
نو د دغه انګورو څخه ډول ډول استفادې ډېرې مفید تمامیږي د هیواد لپاره او داسې د نورو هیوادونو لپاره هم د کندهار انګور د ارغنداب انګور ډېر مفید تمامیږي. قدرمنو لیدونکو تاسو زموږ سره اوسئ. دغه زموږ باغونه چې دي روجانه دا دغه رقم دغ سوي دي شش کال دغسې تندې خوړلي دي د مرضو څه دي تور دي په خپله دا تاکان وچ سوي دي حاجي صاحب؟ وچ سوي دي دا اوس په دغه شموزې ګرد وچ سوي دي دا اوس پر دا بدنو یې شنه سوي دي د بیخه څه شنه سوي دا اوس دا وچ دي؟ دا وچ دي دا داسې وچ دي ګوره داسې وچ دي. زما حاصل نشته پشکې کې زه دغسې لستوري ووتلم بلا باغواني نشته د سرخیل دپاره بیا کال بل کال دپاره دغه نوي لسونه کړي دي ګوره. دا بیا سرخیل ته ګټه ده؟ دا سرخیل ته ګټه ده مثال کال ته د برته نوی باغ جوړېږي دا بیا نوی باغ سو نه دا په 4-5 کاله 10 کاله و اوس دا ختم سو برته دا د بیخه شین سوی دی نوی لار. دا عمومي دی او که نه د دواو تاثیر دی ده؟ دا شش کال دغسې یو مراد د یخ په روش کال یخ نه و شش کال یخ و دا توران چې دي په یخ نه کمزوري دي ښه دا نو دا بدنې د یخ څوک د یخ کڅوري کوي څوک یې یا د دوا کڅوري. شش کال ډېر دغه تاکان وچ سوي دي دغه رقم سوي. اوس بیا ما سکه ولایت العربه زه دا کوم ویرېږم مالي حاجي صاحب مې ستا د 100 کالو نه حال دی دا به باکار د بیخه څه شنه سي به برته نوي لاسونه سي بیا چې ته باغ کوې بیا ډېر وخت اخلي نو اوس برته دا نوي لاسونه سوه برته نوی تاک سو. ډېر ښه ډېر ښه. دا رقم او دا تورانو دغه ته راغلي قدرمنو دوستانو دا توران تاکان دي او تر ډېره حده پورې دا توران ارغنداب کې توران په ځان ډېر یې ډېر دي توران و توران په ارغنداب کې ډېر دي. او بله خبره ده چې قدرمنو لیدونکو دغه توران تر ډېره حده پورې تر دغه شونډخاني کشمشو ډېر بازار هم لري فکر کوم او ښه خرڅېږي هم ښه هر وخت پیسې دي د ژمي په څلا کې پیسې دي ښه هر وخت پخه پیسې دي او پازه کشمش دي کشمش نو باز پخه سو بلا به درې ځای غله بلا لږ جوړ کړي ډېرې جوړ کړي هغه به دفتن خرڅي هغه به خرڅي هغه بلا دغه نه دي د کشمش دلته نه کېږي ښه کشمش وکي هغه تورېږي پنجوایي و ژړی و هغه منطقې په هغه اوایله ده هغه کشمش ښه راځي ښه زرغونه کشمش دي دا چې دي دا ژړ راسي یا تور سي کشمش نه ورکوي نتیجه نه ورکوي بس په لندوالي پاکستان ته بارېږي بلا په لندوالي دا کار. او در ډېره حده پورې د تاکانو مرض څه شي دي او مرضونه لري کې لري څنګه مرضونه دي؟ دغسې مرضونه چې روجان د کور دا دغه مرض دی موږ په اصطلاح د دغه بولو د دغه سپېرغوږی مرض و دغسې مرض وکړي داسې په مني تږي سي په مني تنده وخوري با په پسرلي به دا رقم سي دا به رغه ټیږ نه پر دغه دا بلا پر دا مرض نیولي دا بیا خپله دوا لري دلته یو رقم دوا به موږ راوړي هغه به مو د هغو په زور د قوت دوا ښه بیا سربیره ورکړه به کله دغه پورته سول دغه نتیجه بیا ورکړله نو اوس دې شش کال موږ دوا نه ده پروفیسر. او حاجي صاحب بله خبره دلته دا ده چې پخوا که موږ وګورو ستا به هم ډېر عمر کېږي پخوا به دا دواوې نه وې د دواپاشي د انګورو فرض د نورو ونو ده نه وه اما کښتونه هم سم وه کښتونه سم وه هغه خو نو اوس علت څه کېدلی سي اوس دواوې هم دي بیا هم دواوې هم پر پاشي مرضونه هم ډېر سوي دي مرضونه هم ډېر نو په دغه دواو کې کیفیت شته نو بلا د موږ پخوا پاشلې دا دواوې دا ژېړې دواوې دا سفر دواوې داسې به وې کله کله غوړي اوس دي اوس هغه نتیجه نشته پکې کې دغه د چینجي دواوې دغه دواوې موږ پاشلې دغه دواوې دا رقم بیا چې نه مېږی یو وخت خزنده په دا باغ کې نه ګرځېدله داسې به وخت به د لنډیو ماران بیا لا وژلي وه مګر اوس هغه دواوې نشته هغه دواوې کمې شوې یعنې کیفیت یې کم شو کیفیت یې شرکت والا بدلې کړې په راځي افغانستان ته په هغه نامه په هغه عکس په هغه دغه صرف عکسونه یې ور واړوي مګر هغه دوا نشته اوس بس خدای تعالی دې دوی ته انصاف ورکړي ځکه زموږ بزګران وروڼه خواري کاږي کلونه دوی اخته وي تر څو زحمت وکړي خواري وکړي هغه راسي بره اوس منو د باغوان به نو څونه بزګري یا څونه د ده به عاید هغه نو موږ نه خبر هېڅ شی به نه یي شپږمه دانه ده شپږمه دانه نو تاسو فکر وکړئ چې موږ ورته ناست یو نو هغسې داسې دواوې کمپیاته سي باغونه مو وراسته سي او حاجي صاحب ځایونه چې مو به کړي دي دلته اوبه څنګه دي؟ دلته اوبه اوس سمې دي خو نو زموږ اوبه په وارې دي ښه هو لسمه وارې راګرځي دا د رود اوبه دي؟ دا د رود د علي اوبه دي ښه هو دا اوبه راځي به دا کار لسمه ورځ وارې ګرځي به
یو داسې مځکې شته اوس دغه 2 تختې چې دي او دا مځکه یې پسته ده ښه. د سیمې ته ځان رسوي ښه او هغه 2 تختې چې هغه شاګۍ دي هغه له سیمې ته ځان نسي بیا په د تاله اوبه په د هنداره درځه شمسیانو مخته به ولاړ څه ښه ښه په شمسیانې اوبه وو نو دا رقم اوبه نو اوس اوبه موږ کمې ورکوو چې په دې خاطر کمې ورکوو چې ورسته کوي انګور رسېږي هوا دبته بعد شی نشته ګرمي زیاته شاش کال بیخي زیاته ګرمي ده ډېره پچې ګرمي ده ښه او حاجي صاحب دلته دا د اوبو وارې څنګه دی کله ناکله جنګونه پر سوي دي که څه هم موږ وګورو دا د اوبو جنګونه بیا بیخي ډېر دي په کلیو په سیمه کې دغه کې دا اوس بیا لنګاوي به وی لنګاوي به تا به ګرده غرمه نفاس کړی ګرده شپه به دې نفاس کړی زه به رالم ټمبه به دې څه وکړه شابه به جنګ جوړ اوس وارې دي اوس هر که لږ وي که ډېرې وي بله دغه اوبه راځي حاجي محب الله جان دلته د اوبو ګل تقریبا په 25 کې دی نو تقریبا څو متره برمې ول سوي بیا اوس نو برمې داسې 80 متره 80 متره 100 متره بس 110 ښه پخې اوبه ورکوي 110 و 110 مثال 2 انچه ښه جږې اوبه ورکوي خو اوس 2 انچه پخوا 4 انچه و 3 انچه اوس هغه شتم خلاص و اوس دا 2 انچه هغه ښه جږې اوبه نو دا باغ په اوبولی شي دا دونه باغ اوبه راکښلی شي راکښلی شي نو بیا 2-3 برمې شي 2-3 برمې تاسو چالانه کړي اوس دا زموږ ذمهداري ده زما د سرخیز ذمهداري ده 4 برمې چالان 4 برمې څو جریبه ځای دي دا 4 برمو دپاره دا 4 جریبه نو یاره دغه 15-16 جریبه اول دا متکا ګرده او ډېره مځکه ده داسې دغه آبیاري سیستم تاسو ورته لرئ یا هم چې فرض مثال چې دا د اوبو کنټرول ډېر ولري فرض مثال ډېر اوبه راونه کاږي یا ډېرې اوبه ضایع نه سي داسې یو سیستم تاسو ورته جوړ کړی د پیپو ده یا د کترې ده یا داسې نور دغه که یا مازې راوبس په واله کې یا هغه اوس پخوا داسې و تالاو شی به نه و سره ماج به را د مځکې را کلی هغه دونه وده نه کول هغه تنده کوي داسې بیا موږ تالاونه ورته جوړ کړي دا بیا چې تالا موږ ورته جوړ کړي لمر وباید یې ووي لمر وباید چې خدای پاک خپل حکمت یې کړي دا اوبه نه کړي لمر ووي جږې سره چې دا مثال 5مه ورځ غواړي هغه یوه نه بله ورځ یې غواړي باغ تنده کوي دا 5مه ورځ تنده کوي یعنې که چې ډایرکټ د ساعت څخه اوبه راویستل سي د برمې څخه هغه پر ولګي هغه دونه وده نه کوي دونه وده نه 2-3 ورځې او بیا چې د تالاب د 15-16 ورځې هغه بیا 4-5 ورځې تاب لري هغه لمر باید یې ووي هوا سره سمه دغه چې د علي اوبه نه راځي فرض مثال دا اوبه نه وي دلته د رود اوبه د اوبه څونه کښته کېږي اوبه خو نو دا چې د دې وطن تر د دشت تر د وطن اوبه ژر کښته کېږي دلته بیخي به ځام ډېرې برمې هم دي برمې هم در د دشت دغه منطقه ډېرې برمې لږ دي مګر خو ژر دا چې دی رود دی ژر اوبه دغه کېږي کشېږي ژر کشېږي هغه د دښتونو داسې دي هغه مثال پخې دغه پیپونه وچرن شوي شی نه غواړي دا نړانده کوي بالا دستي ده کېږي نو بیا دا ډېر مثال وغه د کواکو منطقه ده لاندې برمې در 80 او 80 متره بالا نشي کلی غر په پکې راشي ډبره بالا کلی نشي الله دې غم راوینه حاجي باغوان صاحب داسې وخت راغلی دی چې مثلا کال دې خواري کښلی او په کال چې مثلا راغلی هغه بره هېڅ په لاس نه دي راغلي دا کښت مو خراب شوی و داسې راځي خلک شته داسې خلک شته شی لا نه چې بعد پورونه یې هم کړي پورونه یې کړي دارونه یې کړي بلا نو ناست داسې اوس په روژ کال و باغونو ښه میوه یې کړې وه مګر اکثره د دې ګډه په باغو کې ورسته شوه د ورستو لامل یې څه کېدای شي څه شي و د ورستو لامل یې څه و ګرمي وه د ګرمۍ سم دغه و ګرمۍ شوه داسې ګرمۍ شوه خو نو اصلي کیفیت یې ما تا ته وویل چې په دغه دواو کې ډېر کیفیت او کله چې میوه مو ورسېږي دغه میوه چې څنګه ورسېږي دا دفتن مثلا دغه نورو هیوادونو ته انتقالیږي خرڅېږي او که نه وختونه پر تېرېږي او کوم هیوادونو ته ځي دغه انګور و دا توران و دا توران چې دي دا خو نو هندوستان ته ځي ښه او پاتو دغه شندخاني انګور چې دي دا پاکستان ته ځي ښه و دا پاکستان ته ځي او پاتو انار چې دي پاکستان و اوس په روژ کال هندوستان وړله په 100 خوروارو کې بیا د 2 خورواره انار ایستل نو داسې انار باید چا نه ورکول نه چې او پاکستان ته ځي یا دا زموږ په افغانستان د هرات په ښار کې ولیدله پرکې یې درلودې
دا شفاو دا شان جوړېږي دغه ځمکو ته تللې یعنې هرات هم ځې نو په روز کال د هرات زلزلو دغه سره د پیل کې به انار ډم راوړي نو نه خرڅېدل هلته پاکستان د ټکس لوړ و بلا ډېر په روز کال ډېر مشکل سره دا مشکلات منځته دوستانو که موږ وګورو کله چې زموږ د میوو وخت راورسېږي دا په بار بار موږ هم یادونه کړې ده خلک هم وایي وطنداران وایي ګوره دغه باغوان بېچاره ته څه وګورئ دی خواري کاږي زحمت کاږي ټول کال دی پر ځان باندې دغه کال تیر کړي په دغه لمرونو باندې په دغه خواریو باندې دغه جوو باندې اخر کال چې راورسي میوه یې سره ورسېږي کله چې پاکستان ته دوی اړوي او پاکستان یا تعرفه پر لوړه کړي ټکسونه پر لوړ کړي یا دروازې بندې کړي انار د لیو راسته سي انګور د لیو راسته سي د دوی بېچارهګانو خواري په عبس سي یعنې هغه کومه خواري چې دوی کښلي هغه بیخي بره په هېڅ راځي نو موږ باید کوشش دا وي چې موږ د لې سټورونه ولرو کوشش به مو دا وي چې دلته هغه تجاران چې دي هغه د لې سټورونه جوړ کړي په هر ولسوالۍ کې په هر ځای کې دوی سټورونه جوړ کړي ځکه سټورونه دغه یوه خوبایي لري چې میوې به پاتې وي موږ به دې ته اړتیا نه لرو چې موږ به پاکستان ته ولاړ چې دفتن زموږ میوه واړوي بیا به پاکستان موږ ته زارۍ کوي پاکستان به موږ ته وروره ځینې خلکو پر اصطلاح باندې زموږ میوو ته به تږي دوی به خپله ټکسونه کموي ټکسونه به معافوي چې موږ میوه دوی ته ورواوړي او د دوی هېواد ته ورسي د دوی خلک یې غوښتنه لري خو اما په هغه صورت کې دا امکان لري چې موږ دلته خپل سټورونه ولرو یخچالونه ولرو یخې خونې ولرو تر څو موږ دغه خپل انګور همدغه خپل میوهجات موږ دلته ښه وساتو قدرمنو لیدونکو محیب الله جان د دې سیمې باغوان یا هم د دې سیمې د دغه مځکو ساتونکی دی دا چې ځینې پوښتنې مو ځینې وکړلې د کور ودان زموږ ځینې پوښتنو ته جوابونه وویله په وروستۍ کې ښاغلي محیب الله جانه د خلکو څخه دغه موږ چې اوس دغه موږ چې ویني د تجارانو څخه دې غوښتنه څه شي ده د حکومت څخه دې غوښتنه څه شي ده د حکومت د تجاران چې داسې شتم برابر کړي مثال د زموږ د میوو مخنیوی وکړي د یو دواوې راکړي یو شتم برابر کړي د یو اوبو شتم برابر کړي مثال نه او دا د عام خلکو بیا دا چې اوبه بې دغه استعمال نه کړي سبا اختر نه د دا چلاندې کړي دا د ګوډ څخه غوښتنه ده چې مثال کنټرول یې چې زه غواړو به هغه خپلې اوبه دې ولګوي یعنې باید نه ولګوي دا زموږ ته افغانستان ډېر کمزوري دغه راځي مځکه وچېږي نه اوس دا زما بغل ته دا همسایهګان دي موږ برمې چلان دي هغو ته به وچ اوس که دا اوبه نه وي د علي اوبه نه وي دغه باغچه و دا مچکا وچېدله اوبه یې کړه دا موږ چلان یعنې هدف دې دا دی چې دولت باید د اوبو د کنټرول مخنیوی وکړي البته د اوبو کنټرول ځان سره ولري او هغوی ته یو سیسټم جوړ کړي تر څو اوبه خلک ډېر ضایع نه کړي او غوښتنه دې بله دا ده چې باید سټورونه جوړ سي یخې خونې جوړې سي دغه میوهجات وساتل سي جات وساتل سي د میوه وساتل سي او داسې مثال د کې د باغو ته مثال داسې وګرځېږي هېڅ پر وکړي چې د باغونو مرسته کوي دواوې د شرکت والا ته چې دواوې زوروري دواوې کې پخوا به موږ دغه دواوې به را به موړې پر دغه باغو به مو وپاشلې میږۍ خزنجې ماران ګرده به وژل اوس شی ولا کوي میږیان دې ولا کې وژل داسې موږ غوښتنه ده چې داسې دواوې موږ ته دغه کې د موږ د باغو مخنیوی وشي نو پخوا دواوې نه وې اوس دا دواوې راغلي مرضونه دغونه شوي به هېڅ د مواد یې ډېرې د ښه ښې دواوې راوي موږ ته زموږ د افغانستان میوې په کور ماباد دغه سي بس خدای تعالی دې وکړي چې دا ستاسو پیغام دوی اورېدلی وي او تاسو ته یخې خونې او دواوې او دغسې یو سیسټم درته جوړ کړي تر څو د اوبو د ډېر ضایع مخه ونیسل سي ځکه په راتلونکي موږ د ډېرې وچکالیو مخنیوی به مونږ کړی او په راتلونکي نسل کې به موږ هغه کم نسلونه چې موږ زموږ څخه وروسته دي هغوی هم د دې اوبو څخه برخمن سي د دې حق دی باید ټوله موږ نه کړو ضایع ډېره زیاته مننه کور ماباد ځواني دې رانه اوخو له لونګه ځواني مرګه لونګه ځواني مرګه ځواني دې رانه اوخو له لونګه ځواني مرګه د غنم غونتې رېبې مې غنم رنګه ځواني مرګه غنم رنګه ځواني مرګه ګلاب ګلاب لیمیرا څخه وړې په اسویلیو راڅخه وړې په اسویلیو ګلاب ګلاب لیمیرا څخه وړې په اسویلیو
راڅخه وړې په اسویلیو شیرا دې په دعا وه وړه ملنګه ځوانې مرګه د غنم غوندې رېبې مې خلکو زړې یاري تازه کړې زما په نوې یاري و او لګېدنه زما په نوې یاري و رسول الله ته به نارې که ستا امتې اوزې په زړه او ویشتلی ومه ستا امتې اوزې پر زړه ته د اختر په ساره سه زه به در ووځم تورسته سترګې سره لاسونه زه به در ووځم تورسته ستا د سترګو بلا واخم بیا دې سترګې ولې سرې دي پام چې وار دې خطا نسي ما منلې غړغړې دي یو وار بیا راسه ښایسته وه در پرېږدمه علاقه مرور یې ته پر څه وه ناز دې وکړئ هغه وړه مروره نه راځې کلی سینګار سو د ښایستې ارغنداو ښایسته ګلان دي په باغو کې ښه ځوانان دي د تاریخ یادونه وکړې ښایسته چې نظر نه کې مروره که راځې پخلا دې زه کړم دلې ته ښایستو یاري کوم ملنګ دې زه یم صنم ته ښایستو یاري کوم ملنګ دې زه یم صنم کشکې ما د ځان باچا کې ته هم ځان داسې ګدا کې مروره درڅه ځمه کلی دلته در پرېږدمه اخري ورځ د راته ګوره بیا به د یو بل د لیدو ارمان کوو نه پر ځکندن مې ځان حاضر که مخته به وکې ارمانونه نه به یمه د چمګاونډ یاري مذاق کې چې پکښې اوسې بې خطره تره دیدنونه چې پکښې اوسې بې خطره سترګې کرارې کرا پورته ستا در بڼو لانجې مې زړه دې مړ بسمه زړګی مې داسې په نارو دی لکه د چول مرغۍ چې زی فریاد کوي نه لکه د چول مرغۍ چې زی په خوله به جنګ در سره وکم تر باڼو لانجې به زارې درته کومه سترګې مې زړه ته رانږدې که چې پکښې ووینې د وینو سره ډنډونه چې پکښې ووینې د وینو سره ډنډونه یاري د جګې نجلۍ خوان کړي در پلو لانجې خپل مین تر چېره وینه په باغ کې ګرځې خورما غواړې په سترګو ړوند سې خورما زه او زه ولاړه یمه په سترګو ړوند سې خورما زه د غره په سر کې دې مار وخوره د غره په سر کې دې مار وخوره چې دودې په بانه در سمه چې کړمه چې دودې په بانه در سمه چې کړمه او ارمان به هلته زما درسي چې سور پلنګ درته یوازې پاتې سي نه د پلنګ دا شعر یې تمه کړه پلنګ دغسې ځوانان بیا پرېښي دي نه ارمان تیره ساته پیدا به نسې که ملنګ در پسې سمه په ارماني کور کې اوسېږي د مینانو تل همیشه ارمان په زړه
ارمان به وکړې وخت به تیر وي بیا به وطن را پسې ګورې نه به یمه ارمان به هلته زما درسي چې کټ مې واخلي تورو خاورو له مورینه او واده کې مورې څراغ بل کړه د مومن خان په وینو سره سول بالښتونه د پاسه دوې جنازې راغلې د مومن جان جنازه پیغلې نجونې وړینه ټول عمر په اور کې د وطن زندګي ګرانه ده ما خو مینه وکړه چا ویل مینه اسانه ده ما خو مینه وکړه چا ویل مینه اسانه ده ټول عمر په اور کې د وطن زندګي ګرانه ده ما خو مینه وکړه چا ویل مینه اسانه ده ما خو مینه وکړه چا ویل مینه اسانه ده